په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ یو ځل بیا معراج خان سکلز یوټیوب چینل له طرفه په باینانس باندې موږ او تاسې ویډیوګانې شروع کړې وي او تر 15مې ویډیو پورې موږ او تاسې رسېدلي یو. په هغې کې موږ او تاسې په سپاټ ټریډینګ کې په بای او سل باندې خبره کړې وه او موږ په آخري ویډیو کې په سل لیمټ باندې خبره کړې وه چې په سل کې موږ لیمټ کې یو آرډر جوړولی شو. خو نن ویډیو کې ډېر ضروري څه دي هغه دا چې موږ او تاسې سره لیمټ دی، مارکیټ دی، سټاپ لیمټ دی او وسیو ده. په دې ویډیو کې به موږ په همدې شیانو باندې خبره کوو. نو تاسې راسره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ او هغه ملګري چې زموږ په چینل کې تر اوسه نوي دي مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. راځو تر ټولو مهم شی چې موږ سره دی په اخره کې به موږ په وسیو او همدارنګه په سټاپ لیمټ باندې خبره کړو. اوس موږ او تاسې په لیمټ او مارکیټ باندې خبره کړو. صحیح ده؟ کله هم چې هغه کسان چې مطلب موږ او تاسې کولی شو لیمټ هم په بای کې استعمال کړو هم یې په سیل کې استعمال کړو. راځو لومړی لیمټ او مارکیټ فرق سره ښیو چې لیمټ او مارکیټ کې څه فرق دی او څنګه موږ دې نه استفاده کولی شو. اوس مثال په طور سره لیمټ ته زه راغلم. صحیح شو؟ لیمټ ما انتخاب کړ. دې ځای کې تاسې لیدلی شئ ما سره لیمټ راځي. صحیح ده؟ اوس دغه ایکس آر پي کوین دی. صحیح شو؟ زه ورته یم چې زه غواړم دا په لیمټ کې واخلم. اوس مهال قیمت دا لري 0.244 کې، دا 0.244 قیمت لري. زه غواړم چې دا واخلم په 0.80 کې. صحیح شو؟ زه غواړم څو کې واخلم؟ په 0.80 کې. صحیح ده؟ دلته ماته د څومره پیسو ته غواړي چې دا واخلي؟ زه ورته یم چې د $11 زه غواړم دا واخلم. نو د $11 په 0.80 کې ماله 18 ایکس آر پي راکړه. صحیح شو؟ نو څه کوم په بای ایکس آر پي باندې زه کلیک کوم. صحیح شو؟ کله مې چې په بای ایکس آر پي باندې کلیک وکړه نو دلته څه جوړ شو؟ ما سره یو آرډر چې دی جوړ شو. که چېرته دغه ایکس آر پي کوین صحیح شو ایکس آر پي کوین راښکته شو دغه 0.80 ته نو که زه آنلاین یم که آفلاین یم په اتومات شکل سره به ماته څه وشي؟ ماته به ایکس آر پي کوین واخیستل شي. صحیح شو؟ دا مې یوه خبره شوه. بله خبره موږ سره ده مارکیټ دی. مارکیټ ته چې کله موږ راغلو مارکیټ نه مطلب دا دی چې اوس مهال چې دغه کوین کوم قیمت لري په همدې قیمت کې تاته ډایرکټ اخلي. صحیح شو؟ لکه د ایکس آر پي کوین دی زه د $11 غواړم. صحیح شو؟ واخلم. اوس دلته ما مارکیټ انتخاب کړی. صحیح شو؟ چې څنګه په بای ایکس آر پي باندې زه کلیک واخلم ډایرکټ ماته څه کېږي؟ ډایرکټ ماته همدا ایکس آر پي کوین چې دی اخیستل کېږي لکه اوس چې څنګه چې دی ماته واخیستل شو. دا مو بله خبره شوه. دا په بای کې خبره. اوس راځو سیل ته. په سیل کې موږ او تاسې لومړی راځو لیمټ ته. صحیح شو؟ اوس دغه ایکس آر پي کوین ما واخیست. تقریبا ما سره دی څومره دی؟ 18 دانې ایکس آر پي کوین دي. صحیح؟ اوس مهال قیمت لري 0.2. نو اوس موږ او تاسې په سپاټ ټریډ کې لیمټ څنګه استفاده کولی شو؟ صحیح شو؟ په سپاټ ټریډ کې اوس لیمټ موږ ته دا ګټه کوي. ګورئ اوس مهال قیمت لري 0.218. نو زه دلته ورته لیکم که چېرته وخت 0.80 ته تاسې بیا ماته خرڅ کړئ. که زه آفلاین یم که آنلاین یو آرډر لګوم. صحیح شو؟ په دې باندې ما کلیک واخیست څومره ده د ټولو خرڅوم. صحیح شو؟ نو په سیل ایکس آر پي باندې څه واخیسته ما کلیک واخیست. په دې باندې سیل ایکس آر پي باندې به کلیک واخلئ. نو دلته څه جوړ شو؟ ما سره یو آرډر جوړ شو. که چېرته همدا ایکس آر پي 0.80 ته ورسېده نو ماته به په اتوماتیک ډول سره دغه څومره ایکس آر پي چې ما آرډر لګولی دا به ماته خرڅ شي. په بدله کې ماته څه راکړل شي؟ په بدله کې به ماته USDT کرنسي چې دی هغه راکړل شي. دا مو بله خبره شوه. اوس راځو په سیل کې مارکیټ دی. صحیح شو؟ مارکیټ نه مطلب دا دی چې ډایرکټ دغه کوم قیمت چې ایکس آر پي لري په همدې کې ډایرکټ موږ او تاسې څه کوو؟ موږ او تاسې همدا کوین خرڅوو. صحیح شو؟ په ایکس آر پي باندې ټوله مې انتخاب کړه چې څنګه په سیل ایکس آر پي باندې زه کلیک واخلم نو دا څومره کرنسي چې زه لرم دغه به ټوله ماته چې دی په اتومات شکل سره چې دی هغه خرڅه شي. دا مو بله خبره شوه. اوس راځو موږ او تاسې دلته مارکیټ په ځای موږ اوس دلته سټاپ لیمټ راځي. دا وینه سټاپ لیمټ دا څنګه کار موږ سره کولی شي؟ په همدې سټاپ لیمټ باندې زه کلیک اخلم. صحیح شو؟ سټاپ لیمټ نه مطلب دا دی چې موږ او تاسې دغه ایکس آر پي کوین واخیست په 0.2 شل کې موږ ایکس آر پي کوین واخیست. سټاپ لیمټ نه زه ورته سټاپ لیمټ کې لیکم چې زه نه غواړم ډېر تاوان وکړم. زه دلته په 0.1 کې یو سټاپ لیمټ لګوم چې تر څو که 0.1 ته ایکس آر پي کوین راښکته شو زه نه غواړم نور ډېر تاوان وکړم. زما دغه کوم کوین چې دی دا راته خرڅ کړئ. صحیح شو؟ نو زه راځم څه کوم دلته لیکم 0.1 شل مې ولیکل. صحیح شو؟ او لیمټ کې ځای کې لیکم 0.1. صحیح شو؟ او په همدغه کوین ټول انتخابوم چې کله مې کلیک واخیست په سیل ایکس آر پي باندې زه کلیک اخلم. صحیح شو؟ نو دلته زما یو آرډر چې دی جوړ شو. صحیح شو؟ آرډر جوړ شو. نو که چېرته ایکس آر پي ښکته را روان شي تر 0.1 پورې ښکته راشي نو دغه زما کوم کوین چې دی دا به په اتوماتیک ډول سره څه شي خرڅ شي. نو سټاپ لیمټ موږ د دې لپاره کارو چې موږ او تاسې یو کوین واخیسته. صحیح ده؟ او یو څه تاوان موږ او تاسې په ځان منو. یعنې مطلب په 0.2 کې ما واخیست
زه یم که چېرته ښکته راغی تر 0.1 پورې په دې حد کې دې زه تاوان وکړم خو د دې نه ښکته که نور راغی نو زه نه غواړم ډېر تاوان کړو. نو موږ بیا څه استفاده کوو؟ موږ او تاسې به بیا سټاپ لیمټ چې دی استفاده کوو. نو سټاپ لیمټ اکثریت خلک د دې لپاره استعمالوي. اوس که چېرته مطلب همدلته سټاپ لیمټ او لیمټ ترمنځ فرق څه شی دی؟ اوس که چېرته لیمټ کې ته یو ښکته قیمت ټاکې له 0.2 نه ښکته قیمت ټاکې نو هغه ستا په اتومات خرڅېږي. صحیح ده. خو که چېرته سټاپ لیمټ ته راځي په سټاپ لیمټ کې یو قیمت ټاکې نو کله چې هغې قیمت ته رسېږي بیا تا ته څه کېږي؟ بیا تا ته خرڅېږي. نو دا مو یوه بله خبره شوه. انشاءالله په دې باندې تاسې پوه شوي یاستئ. اوس راځو دلته موږ او تاسې سره د دې نه تېرېږو راځو OCO ته. صحیح شو. OCO موږ او تاسې سره ډېره زیاته مهمه. د OCO نه مطلب دا دی چې موږ او تاسې په یو وخت کې 2 ارډره لګوو. صحیح شو. په یو وخت کې څه کوو؟ 2 ارډره لګوو. لکه څنګه چې موږ او تاسې په فیوچر ټریډ کې یو سټاپ لوز لرو، ټیک پروفیټ لرو، دا هم همداسې OCO په سپاټ ټریډینګ کې موږ او تاسې یو ټیک پروفیټ لګوو، بل شی لګوو سټاپ لوز لګوو په OCO په واسطه په سپاټ ټریډینګ کې. صحیح شو. OCO ته زه راغلم. OCO باندې چې کله ما کلیک واخیسته دلته اوس ما سره OCO راغله. صحیح شو. OCO نه مطلب دا دی چې په یو وخت کې موږ 2 ارډره ولګوو. اوس مثال په طور سره همدغه XRP کوم کوین چې دی زه دغه ارډر کلوز کړم. صحیح شو. اوس مثال په طور سره همدغه XRP کوین دی ما واخیست په 0.2 کې. صحیح شو. 0.2 کې ما دلته زه جیګ ارډر ورکوم که چېرته دا 0.15 ته ورسېده. صحیح شو. تاسې بیا ماته څه وکړئ په جیګ قیمت کې خرڅه کړئ. راځم یو سټاپ لوز ټاکم، سټاپ لوز ټاکم. راځم سټاپ لوز په څو کې ټاکم؟ په 0.1 کې. صحیح شو. او د خرڅ شي په دلته په سټاپ لوز تاسې ولیکئ او مطلب چې کله تاسې سټاپ لوز په دې ځای کې ولیکئ په لیمټ کې به تاسې ورته ولیکئ په دې کې دې ماته خرڅ شي. راځم لیکم په 0.1 کې دې څه شي ماته خرڅ شي. نو څومره کرنسي ته لګي؟ ټوله لګم. اوس مثال په طور سره ټوله باندې به کلیک واخلئ 2 ارډره جوړ شو. صحیح شو. یو ما سره سټاپ لیمټ ارډر جوړ شو. تاسې لیدلی شئ یو ما سره لیمټ مارکیټ ارډر چې دی جوړ شو. که چېرته همدغه XRP کوین تر 0.15 پورې ورسېد نو ما ته به په جیګ قیمت کې خرڅ شي. صحیح شو. او که چېرته د XRP کوین ښکته راغی نو ما به څه شي یو سټاپ لوز به ما ټاکلی. صحیح شو. که چېرته ښکته راغی په 0.1 پورې ښکته را روان شو نو ما ته به څه شي ما ته به په 0.1 کې چې دی همدغه XRP کوین چې دی خرڅ شي. صحیح شو. اوس مثال په طور سره همدغه XRP کوین دی زه دا ارډر کلوز کړم. اوس دا XRP کوین دی ما په 0.2 کې واخیست. صحیح شو. دلته 0.2 کې ما واخیست او دا پورته وخت 0.15 0.1 نو زه به بیا څه کوم؟ تاسې به بیا راشئ دلته به لومړی جیګ ارډر جوړ کړئ. صحیح شو. یو جیګ ارډر به بره ولیکئ. تاسې به ولیکئ 0.80 به ولیکئ. صحیح شو. او سټاپ کې به څه ولیکئ؟ په سټاپ کې به ولیکئ اوس 15 قیمت دی دلته به تاسې ولیکئ 0.4. صحیح شو. 0.4 چې ولیکله را به شئ لیمټ ته. په لیمټ کې به تاسې ورته ولیکئ 0.3 نوي. نو په همدغه ترتیب سره که کوین څومره پورته ته په همدې ترتیب به تاسې خپل لومړی ټیک پروفیټ به هم ورسره جیګ وړئ او سټاپ لاس به هم ورو ورجیګوئ. په دې سره به که چېرته کوین پورته ځي هم به تاسې ته ګټه کوي، که چېرته ښکته هم راځي نو تاسې ته به په یو څه اندازه ګټه کې چې دی څه کېږي بندېږي. نو اوس مثال په طور سره بیا هم درته وایم که XRP کوین دی موږ 0.2 کې واخیست. صحیح شو. او 0.15 پورې پورته روان دی. موږ تاسې $1 $2 $3 په ګټه کې نو تاسې به بیا څه کوئ چې تاسې نه دغه $1 $2 $3 ګټه هم مس نشي نو تاسې به څه کوئ په OCO کې به 2 ارډره تاسې جوړوئ. لومړی به جیګ ارډر جوړوئ. مثال په 2 کې د اخیستې وه اوس ختلې ده 0.8 ته. صحیح شو. او 0.2 کې د اخیستې اوس په لاړ شي 0.8 به جیګ ټارګېټ وټاکي او په سټاپ کې به ولیکي 0.9 یا 62 ولیکي او مطلب تا ته به خرڅه که په څو کې 0.6 یا 0.15 به ورته ولیکي. که ښکته راشي هم به یو څه اندازه په $2 $3 $4 په ګټه کې به تا ته بندېږي بغیر له دې چې ته تاوان وکړې. او که چېرته پورته څومره ځي همداسې به ارډر به ورسره چینج کوئ. ټیک پروفیټ ارډر به پورته جیګئ او همدارنګه سټاپ لوز ارډر به هم لږ ورجیګئ. نو په دې ترتیب سره به ته څنګه ځي مخ ته به په همدې ترتیب سره ځي. نو په دې هیله چې تاسې په دغه ارډرو باندې تاسې پوه شوي یاستئ، په OCO باندې پوه شوي یاستئ، سټاپ لیمټ مارکیټ لیمټ. که بیا هم کوم ملګرو سره پوښتنې کولی شي همدې ویډیو په کمنټ کې وکړه. انشاءالله ستاسې هرې پوښتنې ته به زه ځواب یم او په همغې باندې به انشاءالله ویډیو جوړوم.